تازه خبر په سپین بولدک کې د افغان ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ تازه د جنگ امکان. ولې یو بل ته په ماشه ناست دي، څه پېښ شوي دي، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو ځل بیا افغان ځواکونه له پاکستاني پوځیانو سره ګوته پر ماشه ناست دي او د قوي جګړې امکان دی. پنجابي ځواکونه دې خواته د اغزن تار د غځولو کوښښ کوي، خو افغان زمریان اجازه نه ورکوي. د معلوماتو له مخې پاکستاني ځواکونو پرون لقمان کلي ته نږدې کار پیل کړی و، خو سیمې ته د سرحدي ځواکونو له رسېدو وروسته تښتېدلي وو. نن سهار دواړه ځواکونه د سپین بولدک ولسوالۍ په زاړه کلي کې ټک او ماشه دي او د قوي جګړې امکان شته ده. له مرکزي حکومت څخه هیله کوو چې سپین بولدک ته پر وخت امکانات ولېږي، ترڅو افغان اتلان نور هم ښه مجهز شي. لیدونکو په دې هیله چې دغه مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.